بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها، كذا في العلمگيري. فقهاء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين د طلاق په حق کې چې طلاق ابغض د مباحاتو دی، نکاح چې د سنت ده، او طلاق په خوله ویل، طلاق ښځې ته ورکول دا مباح دی، او په مباح کې هغه ابغض د مباحاتو دی، یعنی ناخوش عمل دی د الله تعالی په نسبت باندې چې بلا ضرورت شرعیه سړی د خولې الفاظ د طلاق باسي، دا چې د کتاب او شریعت ته ناخوښه چې پر هیڅ یو خبره باندې سړی الفاظ د طلاق یا یو طلاق یا دوه طلاق یا درې طلاق دی ووایي، پر هره خبره باندې د قسم په ډول استعمالي، یا د یو کار څخه د ممانعت په ډول چې دا کار به زه نه کوم پر د دې طلاق وي، که ما خبرې وکړې پر د دې طلاق وي، که زه وارلم دا کور لره پر د دې طلاق وي، که مې دا کار وکړي پر د دې طلاق وي. دا ټول هغه طلاقونه دي چې معلق طلاق دی. معلق معنا چې تعلق تر یو شي پورې درلودل. یو سړي داسې طلاق اخیستی وي، که زه د ورور سره خبره وکړم یا د مور سره خبره وکړم یا دا کور ته ورسم پر د دې طلاق وي، نو یو طلاق یې اخیستی وي. نو یو طلاق چې اخیستی وي یعنی یو وارې دا طلاق ویلی وي، دا لفظ د طلاق چې پر د دې طلاق وي، بس دا طلاق سو. خو هغه طلاق دی چې رجعي طلاق دی. رجعي طلاق دی ته ویل کېږي صریح لفظ د طلاق ویل سوی دی، ښکاره په خوله لفظ د طلاق ویل سوی دی، یو طلاق رالی رجعي طلاق دی. یعنی دی کولی سي چې په 3 حیضه موده کې دی بیرته و د خپلې ښځې ته رجوع وکړي، ورسره پرېوځي، ورسره کښېني، ورسره نږدې سي، په دغه صورت باندې دی رجوع وکړي، د طلاق د منځه ځي، نکاح نوی کېدل نه غواړي. ها دا سوچ یو طلاق د ملکه ووتی، د 2 طلاق دی مالک سو په خپل ژوند کې. نارینه د 3 طلاق ملکیت لري د ښځې په حق کې، یو طلاق د ولاړی د لاسه ووتی، 2 طلاق اختیار دی لري. بیا که دا 2 طلاق په مسخرو کې ځین راسي، قصدن راسي، بلا قصد راسي، په هر صورت چې راسي، بیا که یو رالی یو طلاق واقع کېږي، که 2 راله 2 طلاق کېږي، بیا دغه یو سر جمع کېږي، 3 ځین جوړېږي. که څه یو طلاق یو کال مخکې اخیستل سوی، بل طلاق 10 کاله بعد واخیستل سي، بل طلاق بیا 10 کاله 20 کاله بعد واخیستل سي، دا 3 سره په عمر کې سر جمع کېږي، بیا مغلظ جوړېږي او ثلاثن جوړېږي. نو په دې کې ډېر احتیاط کول پکار دي چې دا طلاق سړی نه ووایي، ځکه نبي علیه السلام بارک وایي: 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنکاح. چې 3 شان مسخرې هم مسخرې دي، رښتیا هم رښتیا دي. یو طلاق دی که په مسخرو کې وي، که په رښتیا وي، که بلا قصد وي، که په قصدن سره وي، سړی یې واخلي، دا طلاق راځي. دا نه غواړي چې ما مسخرې کولې، یا زما قصد طلاق نه و، یا زما اراده د طلاق نه وله. یو نکاح چې یو څوک وایي چې ما خور یا لور تا ته در کړې ده، بل وایي ما قبله کړې ده، بس بیا دی وایي چې ما مسخرې کولې، په دې ځای کې مسخرې بیا نه ځایېږي، نه قصد ځایېږي، مسخرې ځایېږي، بس چې قبول ایجاب و قبول رالی ولاړه وسته د غیر کم ازادېدل د مرئي. نو اوس خبره په دې ځای کې د یو چا پوښتنه دا کړې ده چې که چیرې ما خبره وکړله د یو چا سره، یا زه دا کور لره ورلم پر د دې طلاق وي، اوس آیا دی که دا کور لره ورسي، دا ښځه پر ده طلاق کېږي که نه طلاق کېږي؟ نو دا طلاق معلق سو. معلق معنا چې تعلق یې ورکړي تر دا تللو پر د کور، یا تر داخلېدلو پر د دا کور، یا تر خبرو کولو پر دا سړي سره. نو که د یو وار ویلی وي دا لفظ د طلاق، نو خو رالی طلاق رجعي طلاق رالی، یعنی یو طلاق واقع سو. نو نه نکاح نه کېدل غواړي، د دې ورسي هغه کور له دې ورسي، د هغه سړي سره دې خبرې وکړي، یعنی پر کوم شي چې طلاق اخیستی دی هغه عمل دې وکړي، هغه کار دې وکړي. نو هغه کار چې وکړي چې اوس یو سړی وایي چې بیا زه دا کار نه کوم، پر دې طلاق وي، یو وارې دا ویلي، نو بیا دې هغه کار وکړي، او طلاق رالی رجعي طلاق رالی،
یعنی یو طلاق د ملک پسې وواتي د دوه طلاق بیا دی مالک سو طلاق وسو خو رجعي طلاق سو یعنی باین نه دی مغلظ نه دی نو که چیرې بیا دوه طلاق ویلي چې دوه واره ویلي چې پر دې طلاقي پر دې طلاقي که دا کار زه وکړم یا دا ناروا وکړم یا دا حرام وخورم یا دا غلا وکړم یا دا ګناه وکړم یا دا پلانکي لره ورسم یا د پلانکي کره ورسم یا پلانکي ته دا شی ورکړم نو یو وارې خالي لفظ ویلی د طلاق خو یو طلاق رالی هغه رجعي رالی که دوه واره ویل دوه رجعي سو او که بیا چیرې داسې ویلي وي چې دغه ټوله شیان یاد کړي وي خو طلاق یې هلته په وینا کې 3 طلاقه یې په یو پلا یاد کړي وي چې که دا کار زه وکړم پلانکي کره ورسم پلانکی شی وخورم پلانکی که سر خبرې وکړم پلانکی ګناه وکړم که بیا دا کار وکړي یا دا کار ما څه وسو پر د په 3 طلاقه طلاق یي یا د پلانکي کره ورسم یا د پلانکي سره کښېنم یا پلانکي کره بیا داخل سم 3 طلاقه یې یاد کړه اوس په دې ځای خبره ده د 3 طلاقو ویل په یو پلا باندې اوس آیا دغه 3 طلاق چې د معلق ګرځولي دي تعلق یې ورکړی دي تر یو کاره پورې تر یو تللو پورې تر یو خوړلو پورې تر یو کار کولو پورې اوس فقها په دې کې رد محتار کې وایي په باب د تعلیق جلد نمبر 3 صفحه 355 دا عبارت هلته شته چې اذا حلف ب3 تطليقات ألا يكلم فلانا فالسبيل أن يطلقها واحدة بائنة ويدعها حتى تنقضي عدتها ثم يكلم فلانا ثم يتزوجها كذا في السراجية الفصل 7 في الطلاق وحيلة الأخرى على مكري جلد شبرم صفحة 309 طبع رشيدية نو حیله د عدالت پر د محتار کې چې دا سړی دی راولاړ شي چې تعلق د 3 طلاقو تر دخلو پورې د یو کور یا د یو چا ورکړي چې ځکه دا کور له راسم یا د پلانکي کره ورسم دا سړی دی راولاړ شي ښځه دې طلاقه کړي په یوه طلاق سره چې دا عده تېره شوله یعنې 3 حیضه یا 3 میاشتې عده چې تېره شوله پس له عدې به دی ورشي هغه کور لره یا هغه ځای لره چې د تعلق تر طلاق ورکړی وي تر تللو پورې یا تر سلام اچولو پورې یا تر خبرو کېدلو پورې یا تر هغه ځای داخلېدلو پورې په هر رقم چې د تعلق ورکړی وي هغه طلاق دې پر ځان واړي چې طلاق یې واړوي پر ځان نو دلته خو ښځه د ده په نکاح کې نسته ولې خو طلاق راغلی دی دا تېره سوې ده دا ښځه د ده په نکاح کې نه ده بیرته به اثر نه و بیا دی بیا تجدید د نکاح پسې وکړي طلاق یا تعلق د طلاق چې د ورکړی دی هغه دې پر ځان واړي هغه ځای له دې ورسي داخل دي سي که خبره نه کولو اراده وړه خبرې دې وکړي که د تللو اراده نه وای چې نه به ذمهوار دي سي دغه یعنې دا فعل او عمل دې پر ځان واړي نو هغه دې پر ځان واړي بیرته دې بیا نکاح وکړي نکاح دې ورسره وکړي د دا ښځې سره مهر دې هغه څه مهر مقرر کړي هغه دې ورکړي بس دغه بیا حیله سي یو طریقه ده د جواز رد محتار کې دا ویل سي چې فحیلة من علق 3 بدخول الدار ان يطلقها واحدة حیله دا ده چې تعلق د 3 طلاقو یو چا کړی وي بدخول الدار په داخلېدلو د دار د یو چا ان يطلقها واحدة دی دې طلاق ورکړي دا ښځې ته واحد ثم بعد العده تدخلها بیا وروسته تر عدې دې بیا دی داخل سي و دې کور ته و دې سرۍ ته فتنحل اليمين حل به د یمین راشي یعنی قسم چې د طلاق په ډول باندې اخیستی وو هغه به واقع سي په ينکحها بیا دې بیرته نکاح وکړي په شاميه ای لا تکرار بین هذه نو بیرته دې بیا د نکاح وکړي چې نکاح یې وکړل بیا هغه طلاق چې د معلق کړی وو تر دا دخلو پورې تر تللو پورې تر داخلېدلو پورې هغه به د منځه ولاړ شي نو دی به درته اثر نه د نکاح تجدید وکړي نو بیا دې نو بیا احتیاط کوي داسې دې بیا نه کوي چې پر هره خبره باندې هېڅ یو طلاق یې پسخند جوړ کړی وي او په هره خبره باندې طلاق واقع کوي اخي نو تعلق ته طلاق ته شکر ورکول دا هم واقع کیږي که یو طلاق وي که دوه وي که درې دا واقع کیږي او که بیا یو سړی داسې ووایي چې پر د دې طلاق یې ښځه که دی دا کار وکړي
نو اول د واره طلاق واچاوي ورسته بیا دا شرط کښېښاوي که زه ورسم د پلان کې کړی یا زه دا کار وکړم نو طلاق بالفور واقع سو هغه شرط چې دی ورسته راغلی نو او که بیا چیرې داسې و چې د طلاق یې تعلق ورکړي تر تللو پورې د هغه ځای تر داخلېدلو پورې د کور بیا تر هغه وخته پورې طلاق نه واقع کېږي څو چې د هغه ځای له ور نه شي څو چې هغه کور له ور نه شي څو چې هغه کار ونه کړي دا ځای کې هم باریکي د خبره په دې ځای کې ده کې داسې وویل چې دا کار کما کړی وي یا مې وکړي پر دې طلاق وي انا خو بالفور نه کې داسې وویل چې پر دې طلاق وي اول واره طلاق وایي پر دې طلاق وي کده دا کار کړی وي پر دې طلاق وي کده یې ورسي نو طلاق بالفور واقع سولو هغه تګ و کړی و نه کړی هغه ورسته سو نو طلاق بالفور رالی هغه ورسته شرط چې دی هغه بیا ورسته سو او که داسې و که داسې وویل چې دا کار کما وکړي پر ما دي یا دې پر ده طلاق یې په یوه سر یا په دوه سر یا په درو سره بیا نو طلاق هغه کار کې عدل سره تړلی دي تر څو چې کار نه سوی طلاق نه راځي نو په دې ځای کې باید سړی ډېر احتیاط وکړي الله پاک دې موږ ته د عمل توفیق راکړي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم